سلامونه، بیا مو هم وخت په خیر، ستړي مه شئ، ښه راغلاست درته وایم. تقریبا په د البته ولسمشریزو ټاکنو د انتخاباتو په درچل کې یو، خو خوشبختانه موږ وروسته له 8 کلونو څخه د اتاقای تجارت د افغانستان په سطحه باندې دغه انتخابات هم درلودل چې په بېلابېلو ځایونو کې اشخاص وټاکل شول، هغه مسؤلین چې باید ټاکل شوي وي د ولسمشر په امر باندې چې باید دغه اداره هم دغه برخه هم باید انتخابات ترسره کړي. غواړو د دې انتخاباتو په اړه باندې وغږېږو چې په څه ډول سره آیا شفاف به وي نه به وي، څه ډول انتخابات وو، آیا په کومو سیمو کې په کومو ځایونو کې انتخابات ترسره شوله، دغه شاخې په کومو برخو کې دي، آیا په ټولو ولایتونو کې شته دی که نه زونونو کې دي. حاجي صاحب رحیم الدین حاجي آغا را سره میلمه دی، غواړي چې پر همدې موضوع باندې له دوی سره خبرې وکړو او همداراز په ځینو تجارتي موضوعاتو باندې به هم له دوی سره بحث او خبرې کوو. حاجي صاحب ستړي مه شئ او سهار نیکمرغه. ډېره مننه جناب نظري صاحب، زه خپل نیک او تاوده سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، د مشران د جرګې د تلویزیون د لارې ټولو هېوادوالو ته د زړه له کومې تقدیموم. ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب د دې انتخاباتو په اړه باندې لږ معلومات راته راکړئ چې دا انتخابات څه ډول سره وه، آیا یوازې په کابل کې ترسره شوله که نه ولایاتو کې وه که زونونو کې دا انتخابات؟ بله جناب نظري صاحب، زه باید ارزونه وکړم چې د رئیس جمهور د یو ځانګړي فرمان له مخه چې هغه تقریبا 3 میاشتې مخکې البته صادر شو، چې د دې فرمان په ذریعه امر وسو وزارت تجارت ته او اتاقای تجارت ته چې تاسې په ټول افغانستان کې انتخابات وکړئ. البته د اتاقای تجارت انتخابات پخوا هم انتخابي وو، اما انتخابات یې نه وو سوي، یو څه ځنډ کړی وو چې هغه تقریبا تر خپل معینه دورې نه 1 کال 2 کاله اضافه سوي وو. نو د دې فرمان له وجه وزیر تجارت حاجي مل حمدي او کمیسیون انتخابات جناب سنگر صاحب چې رئیس دارالانشا دی د کمیسیون انتخابات، دغه تر مشري لاندې په ټولو ولایاتو کې د افغانستان، یعنی هغه ځایونه چې اتاقونه موجود دی. کوم ځایونو کې اتاقونه موجود دي؟ بله، موږ په 23 ولایاتو کې اتاقونه لرو او په 2 ولسوالیو کې، چې ولسوالیانو کې یو سپین بولدک دی، یو البته دایکنډي دی. نو په دغه نور ټولو دغه 23 ولایات او 2 ولسوالیو کې چې اتاقونه موجود دي، ټولو کې انتخابات وشول؟ ټولو کې. څومره وخت کې؟ البته د 3 میاشتو په جریان کې دا خبره، ولې د سکتور خصوصي انتخابات خو داسې دی چې هلته عضویتونه باید یو معین تعداد لري، چې 100 کسې په هغه کې 3 کسې هیئت مدیرې ته راځي، که 200 کسې بیا 2 کسه راځي، که 300 کسې بیا 11 کسه راځي، که درزر نه لوړېږي بیا 19 کسه شورای عالي ته راځي کابل ته. نو دا انتخابات البته په ټولو ځایو کې د کمیسیون انتخابات او همدارنګه د وزارت تجارت تر نظر او همدارنګه د اتاقای تجارت د عامل ریاست د کارمندانو د خوا څخه ترتیب سوی وو، چې په دغه 23 ولایاتو او 2 ولسوالیانو کې په مختلفو وختو کې ترسره سو، البته د 1 میاشتې په جریان کې. وروسته دغه عالی شورا نمایندګان چې 306 کسه وو دا مرکز ته راغی. په مرکز کې د عالی شورا البته جلسه دایره سو، عالی شورا خپل رئیس او معاونین وټاکي د موقت وخت لپاره، چې زه البته خوشبختانه د ټولو عالی شورا د غړو نه البته تشکر کوم چې دا همدا تصویرونه هم ګورو دوستانو چې پرون فکر کوم چې دا انتخابات ترسره شوله. البته زه د عالی شورا د ټولو غړو نه د 306 کسه چې په دې کې 199 کسه البته 299 کسه اشتراک کړی وو، د دې ټولو نه مننه کوم چې البته زه د یو مشر په صفت هلته وټاکلم او موږ په ډېر شفافه چې په دې کې کمیسیون انتخابات خپله مطلق اشتراک کړی و، وزیر صاحب تجارت اشتراک کړی و، د کمیسیون انتخابات دارالانشا رئیس جناب سنگر صاحب، حاجي مل حمدي صاحب، همدارنګه نور د رئیس جمهور بعض اقتصادي او مشورتي مشاورین، پارلمان ځینې وکیلان دا اشتراک کړی و د نظارت لپاره.
چې البته موږ یو ورځ پر اساسنامه کار کړی دی چې اساسنامه کې کوم تغییرات باید راسي د اتاق تجارت په اساسنامه باندې چې هغه تغییرات چې شورای عالی غوښتی په ډېر شفاف ډول هغه مو په اساسنامه کې ځای پر ځای کړه. په بله ورځ کې مو انتخابات مخته وي د شورای عالی. شورای عالی انتخابات البته سهار پر 9 بجو شروع سوي دي، در 3 بجو پورې دوام وکوي. پس له 3 بجو څخه رای شماري شروع سوي دي. رای شماري البته د شپې در 11 بجو پورې دوام وکوي. البته دغه خلکو چې ما مخکې درته یادوري وکړئ د دوی تر نظارت لاندې. البته رای شماري کې خپل کمیسیون انتخابات صلاحیت مطلق درلود، بل چا نه درلود. موږ زه خپله او زما البته ځینې سپین ږیري دوستان چې یو د جوزجانو بل د هراتو چې البته هغه زما معاونین و، یو منشي صاحب اما البته د هزاره ورون څخه و. دا موږ مطلقه البته رهبري زموږ په لاس کې و. دوی رای شماري کول په ډېر شفاف ډول، هیڅوک په هیڅ نوع مداخلې ته اجازه نه دي ورکړل سوي. او البته ټول عالی شورا خرسنده او خوشحاله د دې انتخابات څخه و. په دوی کې 21 کسه بیا د دې عالی شورا څخه د هیئت مدیره په شکل باعث تعیین سو چې 21 کسه عالی شورا تعیین کوي تر بل عالی شورا پورې چې البته په کال کې یو وارې د عالی شورا جوړیږي. تر هغه وخته پورې دوی به د هیئت مدیره د مسؤلیت د سکتور خصوصي د تاجرانو د دې مشکلاتو په حلولو او دولت سره د یو پل رابط په صفت کار کوي. خوشبختانه موږ د 2-3 ورځې وتوانېدلو چې پرون البته د 21 کسه هیئت مدیره تر مابین مو هم انتخابات وکړي چې دا انتخابات البته په ډېر شفاف ډول البته ټول دوستان په تلویزیونو کې په میډیاګانو کې په سوشل میډیاوي کې ویل دی چې په ډېر شفاف ډول سره البته جناب توکل صاحب د اتاق تجارت د رئیس په توګه، جناب یونس مومن البته د معاون په توګه، جناب مایل صاحب بل معاون سو، جناب صافي صاحب بل معاون سو. په دغه ترتیب 4 معاونین، یو دارالانشا مالی مسئول او د روابط بین المللي مسئول دا تعیین سو چې دوی بیا د دغه هیئت مدیره البته په میاشت کې یو غونډه کوي. بیا دا کمیټه اجرایه دی. دا کمیټه اجرایه بیا د دوی وظیفه دا دی د یو هیئت مدیریت او د بل هیئت مدیریت د جلسو تر مابین د اتاق رهبري کوي. بیا دوی 2 غونډې نیسي چې البته په دې غونډو کې په هر 15 ورځې کې دوی کوم تصامیم چې باید په ګډه ونیسي. څوک حق نه لري چې انفرادي تصمیم ونیسي. نو هیئت عامل خپل وظایف لري. هیئت عامل خپل وظایف مخته په نورمال ډول هر ورځ مخته بیایي. خوشبختانه موږ د رئیس جمهور سره هم بیا رئیس جمهور د سکتور خصوصي عالی شورا ټولې دعوت کوي په ریاست جمهوري کې، ټول ته تبریکي ویل او اعتبارنامې د کمیسیون مستقل انتخابات د خوا څخه و ټول ته عالی شورا ته اعتبارنامې ورکړل سو چې البته رئیس جمهور هم مننه وکړي د دې کمیسیون انتخابات، وزارت تجارت او همدارنګه د دغه رهبري څخه چې د عالی شورا یې مخته بیولي وو. نو تقریبا اوس موږ مطمئنه سولو چې سکتور خصوصي انتخابي سو او د انتخاباتو د وجه موږ دغه سره دغه مشخص خلکو سره اوس موږ حساب کولی سو. واقعا عزیز صاحب دغه انتخاباتو کې یعنی یوازې تجارانو حق درلوده چې رایه ورکړي، کس وټاکي، که نه نور کسان هم څه ډول ول؟ تاسو ته معلوم دی څوک چې جواز تجارتي په شرکتونو کې ولري یا د بانکونو جواز ولري هغوی ټول حضور درلود؟ هغه بله په افغانستان کې تر 23,000 اضاف کسان په ټول افغانستان کې رای ورکړي دي چې د دې 23,000 تاجرانو چې جواز لري، رسمي جواز د وزارت تجارت څخه، هغوی کولی شي چې رایه هغوی بل څوک حق نه لري. البته صنعتي اتاق هم خپل رایګري مخته عیني شکل دلته څو اتاقونه دي چې اوس تجارت اتاق دی، بل صنعتي اتاق دی، بل د ښځو اتاق دی.
اوس د زراعت اتاق هم پسې بین المللي اتاق دی، هغه صنعت اتاق او د ښځو اتاق هم خپل انتخابات کړی دی. نو بیا د دوی په مابینځ کې البته رئیس جمهور یو فرمان صادر تر اوسه نه دی، البته پیشنهاد موجود دی، یو فدریشن باید موجود شي چې په دې فدریشن کې البته د ټولو اتاقو نمایندګان باید موجود دي، چې دا نو وبګورو چې د وزیر تجارت تر رهبري لاندې کیږي او که د رئیس جمهور تر رهبري لاندې کیږي، چې دا فدریشن بیا د دې اتاقو نمایندګان دلته اشتراک کوي او خپل مشکل او دولت سره شریک کوي. د ولایتونو د اتاقونو نمایندګان نه دغه د هر اتاق څخه نماینده دغه نمایندګان چې تقاصوي دي، ګرچې رئیس جمهور دا خبره وري هدایت ورکوي چې نور په عالی شورا اقتصادي کې د هر ولایت نه په نوبت باید دغه ولایت رهبري د هیئت مدیره غړي یا د اجرایه کمیټې غړي باید راسي دلته په نوبت سره. فرضاً موږ لرو 23 ولایت لرو، 2 ولسوالۍ لرو، په 23 اقتصادي شوراو کې باید دغه کسان اشتراک وکړي په نوبت سره، او که دا خلاصو مثال شورا اقتصادي جلسې ډیریږي بیا تکرار کیدای شي چې دا اشتراک دوباره اشتراک وکړي. چې دا خبره البته زما خپل شخصي پیشنهاد دی او دا ډېر ښه پیشنهاد دی، ولې تنه مرکز ته باید څه هم ولایت هم باید څه هم پکښې کې ولري. د مرکز انتخابات وویل چې په شفاف ډول سره پرون ترسره شول او هغه غړي وټاکل شول، هغوی ته مو هغه اعتبارنامې هم ورکړل شولې. د ولایاتو د انتخاباتو په اړه باندې راته ووایاست، تر څه حده پورې دغه تجاران دغه شرکتونه راضي دي د انتخاباتو څخه؟ څومره شفاف د ولایاتو انتخابات څنګه شفاف؟ زه به تاسو ته هم په مجموع کې جناب نظري صاحب دغه انتخابات شفاف وو، خو په یو نیم ولایت کې څه مشکل پیښ سوی دي چې البته یو زموږ د نیمروز د ولایت انتخابات بالکل معطله سوی دي د ځینو ملحوظاتو له کبله، ځینې مشکلاتو له کبله هغه معطل قرار ونیوی. امنیتي مشکل نه و، خپله د دوی په مابینځ کې کوم مشکل موجود و تاسو ته معلوم دی چې هغوی ته به تاسو رسېدنه کوئ څنګه به هغه پس له 2 میاشتو څخه ورته وظیفه ورکړل سوې دي اتاق د وزارت تجارت چونو ته د ریاست جمهوري انتخاباتو ریاست جمهور رئیس جمهور امر کړی چې دا باید کار وسي تر څو چې مخکې د ریاست جمهوري انتخابات دا باید ترسره سي. نو په دې خاطر هغه څه جنجال موجود و، هغه مشکل انشاءالله پس له 2 میاشتو خالیږي. دغه د انتخاباتو سیستم په ولایت کې هم ډیر شفاف روان سوی دی، کوم مشکل پکښې کې نه دی ایجاد سوی، ولې ټول انتخابات کمیسیون انتخابات کړی دی، صرف وزارت تجارت ناظر و او جوازونه په د ریاست جوازنامې نه او همدارنګه دغه ریاست حقوقي نه خپل اجمل حمدي نه دا زه مننه کوم چې دوی د شپو هر جواز به جلا تطبیق کول چې دا جواز اصلي دی که سختګي دی. اوس وروسته له 8 کلونو څخه انتخابات وشول، مخکې انتخابي ویل چې څوک به ټاکل کېده، وروسته له 8 کلونو انتخابات کیږي او د تجارانو په خوښه باندې د هغه کسانو په خوښه باندې چې هغوی شرکتونه لري هغوی یعنې تلاش کې کار کوي، د هغوی په خوښه باندې دغه خپل دغه یې ټاکل کېږي، هیئت مدیره یې ټاکل کېږي. څنګه ارزوئ د خلکو د دې تجارانو خوښي څنګه ارزوئ چې وروسته د مودې نه اوس دغه پروسه انتخابات ته راجع شول؟ نظري صاحب زه عرض وکړم چې انتخابات سیستم دا خوشه سیستم دی، خصوصا په سکتور خصوصي کې هر څوک په هر ځای کې مداخله نشي کولی، صرف او دا کسان مسئولیت لري د هیئت مدیره چې خلکو ته جواب وایي. ما پرون چې دوی معرفي کول تر دغه ځای پورې زما مسئولیت و، ما دوی ته ویل دا یو امانت دی د سکتور خصوصي، زه تاسو ته سپارم، تر دغه غړي پورې په ما پورې اړه درلود د شورای عالی، اوس زه تاسو ته رسمي او که چیرې بیا غلطي په تاسو کې ولیدل سو زه میډیا ته راوځم، میډیا هم ولاړ. څومره به تغیرات راشي په سکتور خصوصي کې د انتخاباتو له لارې دغسې ټاکنې وشولې؟ څومره به تغیرات راشي، څومره به پرمختګونه وشي په سکتور خصوصي کې؟ یوه خبره خو نظري صاحب زه باید درته وکړم چې آیا وړ کسان انتخاب شول چې دغه سکتور خصوصي ته پرمختګ ورکړي؟ ځوانان ډېر وو. یو خبره زه درته وایم چې ځوانان 14 کسه ځوانان په دې هیئت مدیره کې راغی. مونږ غوندې سپین ږیري نه وو، خو یو څه سپین ږیري لازم و د تجربو څخه چې باید موجود وای. مثلا جناب الکوزی صاحب، جناب حافظي صاحب، دوی
فدریشن ته ځان کاندید کوي، یعنی چې د دولت سره روابط باید دغه کوي، د اتاق هیئت رهبري څخه تجربې لري. موږ هم تایید کوي ټول دوی فدریشن ته ولاړ شي. نو په دې خاطر دوی با تجربه خلک وو. د اتاق توکل تقریبا چې تاسې وګورئ ستاسو څخه به یو 15 کاله که مشر کې بالا نه دا چې رئیس ټاکل سوی دی. یونس مومن هم ځوان سړی دی، تاسو ته معلومیږي، هغه پیژنئ، د نږدې نه هغه هم ځوان دی. دا نور صافی صاحب هم ځوان دی، د یونس مومن یعنې ځوانان به وکولی شي چې دغه پروسه په ښه ډول سره پر مخ باندې بوځي، هغه انرژي زیاته لري، نور به هم کار وکړي په همدې برخه کې تر څو سکتور خصوصي ته نور هم پرمختګ ورکړي. بالکل نظري صاحب، زموږ آرزو هم دغه دی، زموږ آرزو دغه دی چې دا کسان وړ کسان دی او همدارنګه د افغانستان د سکتور خصوصي د 23,000 نفرو دپاره حتی ما ویل چې کراچیوان هم پر تاسې حق لري. د دې موضوع باندې که راشو څو دقیقې لرو، 4-5 دقیقې لرو، په همدې موضوع وغږېږو چې د انتخاباتو موضوع هم رانږدې ده، د وچ او تازه میوو موسم هم دی په افغانستان کې. دغه پروسې څنګه ارزوئ؟ د دې انتقال نورو هیوادونو ته او دغه تجارتي سیستم څنګه ارزوئ؟ اوس یا یې ستونزې خو یې نه ده پېښه کړې خلکو ته؟ جناب نظري صاحب ډېر ښه سوال، معقول او پر ځای سوال و. ګورئ موږ د دې مشکل سره څو ځلې مخامخ سوي یو. مثلا په لوی جرګې په خیمه کې جلسه لارې بندیږي. تاسو ته معلوم دی چې انګور په دې وخت د ټاپ موسم د انګور دی. اوس نو که انګور 1 ساعت تال خوري 1 افغانۍ کښته کېږي، که 10 ساعته تال خوري 10 افغانۍ کښته کېږي. نو په دې خاطر یو وارې زموږ موټران همدارنګه هم وسو. موږ ستاسې د تریبیون د لارې و دې خلکو ته وویل چې وروره تقریبا 150 تر 200 میلیونه افغانۍ خلکو ته تاوان ورسېدی. نو اوس هم ستاسې د تریبیون د لارې دا خبره کوو د وزارت داخلي ته او امنیتي وزارتو ته چې لطفا دا زموږ سره قمندان صاحب امنیه هم منلی خبره ده او معین صاحب ارشد امنیتي هم دا خبره منلی دی زموږ سره چې په دغسې استثناهي ورځو کې یو خاص لاره بدیله لاره باید موجود وي تر څو چې هغه موټران چې د قندهار، زابل، غزني او د دې لارې ترانزیت و یا د شمال د لارې ترانزیت موټران دی چې هغه خصوصا لنده میوه دا په هیڅ وجه باید بنده نسی، باید حرکت حالت کې دا باید ولاړ شي. ځان تورخم یا هر پر هر لارې چې استقامت لري پر هغه لارې دې ورسي. دا زموږ هیله او آرزو ده په همدې موضوع په خاطر. د دې لپاره مو جدي اقدام کړی دی چې انتخاباتو ورځ ده، د انتخاباتو په ورځ باندې به دغه کسانو ته یو بدیله لاره پیدا کوو او تاسو به کار کوئ چې دغه اموال تال نشي او ونه درېږي. بالکل نظري صاحب، دا خو موږ د دوی زموږ سره واده کړی. نن همدا نن پر 1 بجه د وزیر صاحب تجارت اجمل احمدي سره تازه میوې تاجرانو موږ هایلایټ کړې دي دا جلسه چې پر 1 بجه موږ ورسره ګورو. خاص د دغه اول زموږ اجنډا دغه موضوع ده چې دوی 3 ورځې 4 ورځې انتخابات ته پاته دی. د دې درمخه باید دوی رئیس جمهور او د امنیتي ارګانو سره باید خبرې وکړي تر څو چې لاره معلومي او مشکل ایجاد نه سي. که مشکل ایجاد سو تاسو ته معلومیږي چې په میلیونو افغانۍ زموږ خلکو ته ضرر رسیږي. دا نو بیا ښه نه دی چې موږ دغونه تاوان وکړو. هم نن موږ دا جلسه لرو د هغو سره او هم نن مو ستاسې د میډیا د لارې دا خبره اولین ځل دی چې کوو. نو هیلهمند یو د دولتي او امنیتي چارواکو څخه، خصوصا د پارلمان د امنیتي کمیټې څخه، د امنیتي ریاست څخه، د پارلمان د وکیل صاحبان څخه، رئیس صاحب څخه چې دا زموږ غږ واوري او دا زموږ غږ د خلکو سره د دولتي مسؤلین سره شریک کړي. واقعا او همداراز مخکې د تورخم دروازه هم وله، اوس هغه دروازه به هم خلاصېږي. که چېرته هلته کوم بیا داسې تصمیم کېږي چې دغه دروازه تړل کېږي یا هم د وچو تازه میوو پر وړاندې، څومره به ستونزمنه واوسېږي؟ بدیله لاره تاسو ورته لرئ؟ جناب نظري صاحب تورخم دروازه اوس موږ ته مشکلات نه ایجادوي. یعنې په هغه اندازه باندې چې 24 ساعته دی، اوس 24 ساعته سوی دی. دا یوه خبره ده چې د شپې ورځې چالان دی، موټران ځي ورځي، دا یوه خبره ده. دوم خبره دا ده چې موږ بدیل لارې هم لرو، داسې نه دی چې نه لرو. چابهار بدیل لار دی، مثلا اقینه، د رای ابریشم، فرزن د ازبکستان لاره، موږ بدیل لارې لرو. خو موږ عمده لاره همدا لاره ده چې هند ته ځي. نو په دې خاطر موږ هیلهمند یو
چې دا دروازه هیڅ انشاءالله نه پیښیږي په دروازه کې که پیښه سو هم دولت باید مداخله وکړي او دوی ته هم ستونزه پیدا کولی شي بالکل ډېره زیاته مننه حاجي صاحب چې راغلی زموږ ګډون ډېره مننه نظري صاحب ستاسو د دعوت څخه د تلویزیون د خلکو تلویزیون دی او موږ هم مننه کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ د تاسو هم ډېره زیاته مننه ای کاش وخت مو درلودی ځکه دغه مهم موضوعات دي چې زیات مو ورباندې بحث کړی وی خو بیا هم له تاسو مننه چې ملتیا مو راسره وکړه تر سبا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو په پاک الله سپارو ښه وختونه ولرئ الله مل